سر اخلاص شو دا زما له وسې دغه کېږي وروره قربان دې شم قربان سم دی خو نه غواړي چې ویشي 50 ډېرې روپونه ګران هېوادوالو تېر هفته که تاسې پوهېږي ما وویل چې زه د افغانانو په کونړ کې چې کومې زلزلې شوي د هغو دپاره به مرسته ټولوم تر بلې دوشنبې پورې یوه هفته چې وو نو موږ یوه ورځ دې ته ادامه ورکړله او نن چې دی د یکشنبې ورځ ده ماشاءالله ته یو بل ځوان هم راسره ولاړ دی ده هم د خپل خبره کړې وه ګرانه اول ډېره زیاته مننه چې موږ دې وخت راکوئ او خپل د هېوادوال څه وایي ځوانانو ته مقصد مننه قربان سلامونه نیکې هیلې ټولو وطنوالو ته په دې هیله چې ټول ښه دا زمونږ د هر افغان حق دی چې خپلو هېوادوالو سره کومک وکړو دا دوی هغوی موږ ته مرستې ته اړتیا لري باید موږ هر افغان مرسته وکړو که یوه روپۍ که دوه روپۍ هر یو وکړئ کوشش وکړئ کومک وکړئ واده ورځې کوم د ډیسکوګانې پارټي چې جوړیږي په برلین کې دې ځای ته یو ورځ یو پارټي ته مه ځئ شلې لسې پنځه ورې کوئ د کونړ زنځله ځپلو خلکو ته مرسته وشي هغوی ته چې یو مړۍ ډوډۍ هم د یوې شپې لپاره اغوستې دا هم غټ ثواب دی نو قربان دې شم دا ډېر ښه کار کوي چې دا پلان دې جوړ کړی د مرستې ټولۍ له خلکو نه وطن ته یې لیږي نو ډېر خوشحاله یاست درنه قربان دې شم ورور اول ستاسو ډېره زیاته مننه د دې چې ځوانانو همیشه باید ملاتړ وسي کورودانۍ ورته ووایي چې دوی زموږ سره یي او په داسې کار کې برخه اخلي چې هم د ثواب دغه دی ویل چې هلته خلکو ډېرو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی لکه کوچنیان چې دي بې مور و پلاره سوي دي یعنې ډېره دردناکه ده سر اخلاص موږ ته خو د هغو مرګ نه سو راګرځولی خو یو کار موږ ته کولی سو سر اخلاص سو چې د هغو سره خپل مالي مرسته وکړو قربان نشم دا سخته ورځ په هر چا باندې راځي نن په دې خلکو باندې راغلی سبا په موږ او تاسو باندې هم راځي که موږ او تاسو د هغوی لاسنیوی وکړو نو خدای پاک به زموږ او تاسو هم لاسنیوی وکړي په ژوند کار کې به برکت واچوي نو قربان دې شم ډېره مننه دا ډېر ښه کار دی قربان دې سم بس نو دی چې دی اول شروع نن د ده څه کوو ماشاءالله د ده چې خپل کم وس خپل دغه سر اخلاص شو دا زما له وسې دغه کېږي وروره قربان دې شم قربان سم دی خو نه غواړي چې ویشي 50 ډېرې روپۍ دي کور دي ودان آباد وسې ځوانه ماښام به موږ ګورو چې موږ 100 روپۍ جوړوو بله ویډیو به کوو ستی په مخامخ چې موږ 100 روپۍ جوړوو ټول زما د ملګرو نه هیله کېږي واده ورېده چې د هلک سره مرسته وکړي واده ورېده دا موږ وطنوالو ته پیسې لیږي خدمت کوي واده ورېده خپل کار پرېږدي راځي دي خپل وطنوالو لپاره ګرځي دلته یوه 2 روپۍ ټولې کې وطن ته یې ولیږي څوک بیکاره نه دي په جرمني کې چې واده ورېده هره ورځ بیکاره وګرځي خو دا هلک د وطن زموږ او د تاسو لپاره واده ورېده چې موږ یو تاسو هېوادوال دي موږ او د تاسو د کور خلک دي نو راځئ ټول راسئ په شریکه سره مرسته وکړئ وطن ته یې ولېږئ چې یو 2 روپۍ 100 روپۍ ټولې سي او هغوی ته یو څه ژوند ښایسته کړو ورته قربان سم ډېره زیاته مننه زموږ ملاتړ وکړي موږ درسره فالو کړئ او داسې نور شیان سره اخلاص شو په آینده کې د هېوادوال لپاره خدمت وکړو ته هم ځوان یې پر تا هم دا فرض دی ډېره زیاته مننه ګرانه آباد اوسې پوی دي کور دي ودان آباد اوسې ځوانه ماښام به موږ ګورو چې موږ 100 روپۍ جوړوو بله ویډیو به کوو ستی په مخامخ چې موږ 100 روپۍ جوړوو ټول زما د ملګرو نه هیله کېږي واده ورېده چې د هلک سره مرسته وکړي واده ورېده دا موږ وطنوالو ته پیسې لیږي خدمت کوي واده ورېده خپل کار پرېږدي راځي دي خپل وطنوالو لپاره ګرځي دلته یوه 2 روپۍ ټولې کې وطن ته یې ولیږي څوک بیکاره نه دي په جرمني کې چې واده ورېده هره ورځ بیکاره وګرځي خو دا هلک د وطن زموږ او د تاسو لپاره واده ورېده چې موږ یو تاسو هېوادوال دي موږ او د تاسو د کور خلک دي نو راځئ ټول راسئ په شریکه سره مرسته وکړئ وطن ته یې ولېږئ چې یو 2 روپۍ 100 روپۍ ټولې سي او هغوی ته یو څه ژوند ښایسته کړو ورته قربان سم ډېره زیاته مننه زموږ ملاتړ وکړي موږ درسره فالو کړئ او داسې نور شیان سره اخلاص شو په آینده کې د هېوادوال لپاره خدمت وکړو ته هم ځوان یې پر تا هم دا فرض دی ډېره زیاته مننه ګرانه آباد اوسې